هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون یویشتم لوسته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د دوه رقمي عدد څخه د یو رقمي عدد تفریق کول دي چې پور اخیستل ولري. نن به موږ زده کړو چې څنګه له یو دوه رقمي عدد څخه یو رقمي عدد تفریق کړو. ځینې وختونه موږ باید پور واخلو ترڅو تفریق وکړو. زه به دلته پر تخته یو مثال ولیکم، تاسې ټول ما ته متوجه سئ. له 23 څخه 7 تفریق کوو. آیا موږ کولی سو له 3 څخه 7 کم کړو؟ یا نه یې سو کولی، ځکه چې 3 کوچنی عدد دی او له 7 څخه نسي کمیدای. اوس یې نو حل لاره څه ده؟ راځئ حل لاره یې زده کړو. موږ به له 2 څخه چې په لسیز خانه کې د 3 څنګ ته لیکل سوي دي یو پور واخلو او د 3 څنګ ته به یې نږدې لږ کوچنی ولیکو. اوس نو د پور په اخیستلو سره 2 تغیرات رامنځته سوه. د 3 عدد څنګ ته یو پور سوی عدد ولیکل سو، نو 3 په 14 بدل سوه. او دوهم تغیر دا و چې د لسیز په خانه کې چې 2 لیکلي وه یو مو ورڅخه پور واخیستی، اوس هلته د 2 پر ځای یو پاته سو. اوس نو سوال د تفریق کولو مرحلې ته جوړ سو. موږ اوس د 21 په خانه کې د 3 پر ځای 14 لرو. له 14 څخه چې 7 تفریق کړو 6 پاتیږي. د 21 په خانه کې مو تفریق سرته ورسوي. اوس نو راځو لسیز خانې ته. په لسیز خانه کې تر پور ورکولو وروسته د 2 پر ځای یو پاته دی او په لاندې خانه کې کوم بل عدد نه لرو. نو قانون دا دی چې دا عدد یعنی یو راکښته کوو او د 21 خانې د حاصل یعنی 6 مخته یې لیکو. په پای کې زموږ ستاسې د سوال جواب دی 14. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د 2 رقمي عددونو څخه د 2 رقمي عددونو تفریق کول زده کړو چې پور ولري. په مخه مو ښه.